د ټاکنو کمیسیون اخطار ورکړ چې زموږ په کارونو کې مداخله مه کوئ. او ظالمانو، تاسو خو ځانونه وشرمول، حق مو ده باید نوره مداخله وکړو. تاسو 2 میلیونه رای نشئ شمارلی، ولې د خلکو سترګو ته خاورې شیندئ؟ هیواد مو د بحران خواته روان کړی، هر څوک په خپل سر روان دي. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو تازه څه روان دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ټاکنو کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو اعلانولو ته خنډونه مه جوړوئ. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ د بیا پیل لپاره د ټولو ټاکنډلو سره په سلا مشورو لګیا دي. کمیسیون وایي په له ټپه د ولاړ حالت نه د وتلو لپاره پکار ده چې ټاکنډلې ورته د بیا شمیرنې په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي چې د لومړنیو پایلو اعلان شونی شي. د رایو بیا شمیرنې لړۍ له درېدو ځینو ټکټونو هرکلی کړی، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنډلې په ځینو ټاکنیزو ډلې تور پورې کړی چې د پایلو اعلان د ځنډ لپاره په خپل فشار دا لړۍ ستونزې سره مخ کړې ده. وروسته له هغې چې د ټاکنو کمیسیون رسما د رایو بیا شمیرنې لړۍ د درېدو اعلان وکړ، د کمیسیون د ټاکنډلو د وړاندیزونو او اعتراضونو د اورېدو لړۍ پیل کړې. د ټاکنو کمیسیون او بېلابېلو ټاکنیزو ټکټونو غړي وایي د خبرو د بهیر تېره شپه پیل شوی. کمیسیون هیله لري د رایو د بیا شمیرنې لړۍ د پیلېدو لپاره ټول لوري غاړې کېږدي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانول ژر اعلان شي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ داسې وایي د دې ترڅنګ کمیسیون د نورو رای پر برخلیک وروستۍ پریکړې کوي چې ښایي ورسره به مخالفتونه هم کم شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون تېره ورځ د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې د ځینو ټاکنیزو ټکټونو خنډونه او اعتراضونه له کبله د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. دا بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پیل شوی و. کمیسیون ویلي تر دې دمه یې د 5 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې او اټکل کوي که له مخالفتونو پرته دا بهیر پیل شي نو د رایو بیا شمیرنې بهیر به 15 ورځې وخت ونیسي. دې کار ته د ټاکنو لومړنۍ پایلې چې باید میاشت وړاندې اعلان شوی وای هم تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. د لومړنۍ مهالویش له مخې ټاکل شوې وه چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 20 اعلان شي، خو هغه مهال کمیسیون اعلان وکړ چې له پاکو د ناپاکو رایو د بیلولو بهیر پیلوي او لومړنۍ پایلې د لړم په 23 ځنډېږي. د ټاکنو کمیسیون وایي د رایو په بیا شمیرنه کې د ځینو ټاکنډلو له خنډونو وروسته یو ځل بیا هم مهالویش نه پلی کېږي چې له مخې باید نن لړم 23 لومړنۍ پایلې اعلان شوې وای. دا دویم ځل دی چې د تلې د شپږمې نیټې ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ځنډېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنډلې ویلي د پایلو په اعلان کې د ځنډ له پاسه ځنډ د هیواد په خیر نه ګڼي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګلبدین اکبندیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنډلو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا ویلي تر هغه چې د دوی اندېښنې په پام کې نه وي نیول شوي د بیا شمیرلو لړۍ باید بیا پیل نه شي. د دې ډلو ویلي د ستونزې د حل لپاره د ټاکنو له کمیسیون سره په مشورو لګیا ده چې د رایو د بیا شمیرنې په صورت کې اعتراضونه په پام کې ونیول شي.